سلام، دوباره جمعه است و با وادی رقابتی این هفته در خدمت شما قرار دارم. میگویند ورزش نباید سیاسی باشد، اما هست. حساسیت‌ها و هیجان ورزش نیز اکثراً ریشه در مسائل بیرون از آن دارند. برخی از رشته‌های ورزشی متناسب با فضا، فرهنگ، امکانات و حتی علاقه مردم یک سرزمین به آن متأثر از حوادث تاریخی، اجتماعی و سیاسی نسبت به سایر رشته‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و طبع آن فراگیر می‌شود. کرکت ورزشی است که به دلایل سیاسی و حتی استعماری در شبه قاره هند اهمیت زیادی دارد که حالا افغانستان را نیز در بر گرفته. کرکت افغانستان که متأثر از کرکت پاکستان است، کم کم در جامعه جای خود را باز کرده و حساسیت‌هایش نیز نهادی نشده است. ورزشی که گاهی کشورهای پاکستان و هند در جریان برگزاری مسابقاتشان تعطیل و حتی از آن برای حل منازعات ارضی و سیاسی به عنوان دیپلماسی کرکت استفاده می‌شد، حالا در افغانستان نیز مهم و حساس شده و بازی این تیم را در برابر پاکستان به محلی برای فریادهای فروخورده سیاسی بدل کرده است. همزمان با پایان برنامه وادی رقابت، تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان به دیدار یکدیگر خواهند رفت و ما می‌خواهیم در برنامه امشب حساسیت‌ها، حاشیه‌ها و شرایط کرکت دو کشور را بررسی کنیم. پس از آن که استرالیا به دلیل توقف فعالیت زنان در ورزش حاضر نشد با افغانستان بازی کند، مسابقه پاکستان و افغانستان با وجودی که موجب نزدیکی بیش از پیش دو ملت می شود، اما برای ملی پوشان افغان که میزبان این مسابقه هستند اهمیت زیادی دارد. پیش از این افغانستان هیچ وقت میزبان سریز 20 آوره و برگزاری 3 مسابقه با پاکستان نبوده و این نخستین سلسله مسابقات 20 آوره در این سطح است که دو کشور با یکدیگر بازی می‌کنند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان تا امروز و در تمام مسابقات 8 بار با یکدیگر بازی کردند که پاکستانی‌ها 7 بار و افغانستان یک مسابقه را پیروز شده است. در 3 بازی آخر رو در رو پاکستان هر 3 مسابقه را برنده شده است. سال 2012 در شارجه امارات تیم‌های پاکستان و افغانستان با یکدیگر بازی کردند که پاکستان با درخشش شاهد افریدی افغانستان را شکست داد. یک سال بعد دوباره در شارجه این دو تیم در یک بازی 20 آوره با یکدیگر بخت آزمایی کردند که آن بازی نیز با پیروزی پاکستان به فرجام رسید. در سال 2014 دو تیم در یک دیدار 50 آوره با هم بازی کردند و در روزی که عمر اکمل بهترین بازیکن زمین بود، پاکستانی ها بار دیگر با تفاوت 72 دوش برنده از زمین خارج شدند. سال 2018 این بار در ابوظبی دو تیم در یک دیدار 50 آوره با یکدیگر بازی کردند که بازیکنان پاکستان با درخشش شعیب ملک 257 دوش هدف تعیین شده از سوی بازیکنان افغان را در آور آخر تکمیل کردند و باز هم پیروز شدند. در سال 2019 و این بار در جام جهانی 50 آوره انگلستان دو تیم با یکدیگر رقابت کردند. در آن بازی با وجودی که مجیب الرحمن، محمد نبی و راشد خان خوب بازی کردند، اما باز هم پاکستانی ها موفق بودند و توانستند برنده شوند. این دو تیم در سالهای 2021 و 2022 در جام جهانی و در جام آسیایی کرکت که هر دو 20 آوره بودند دو بار دیگر مقابل هم سفاری کردند که هر دو مسابقه را پاکستان برد. تیم ملی کرکت پاکستان با توجه به نتایج بازی‌های گذشته شرایط بسیار خوبی دارد، چون این تیم از مجموع 5 بازی آخرش در رقابت‌های گوناگون تنها در یک مسابقه بازنده بوده و در 4 دیدار دیگر پیروز شده است، در حالی که افغانستان تنها در 2 بازی از 5 بازی گذشته‌اش برنده بوده و 3 بازی را باخته است. لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه کړې ده، زموږ ټارګټ او هدف را روان ورلډ کپ ده چې په 2024 کې به پیل کېږي په ویسټ انډیز کې. هغې دپاره لوبډله تیارول د زموږ دپاره دا یو غټه موقع ده چې پاکستان سره لوبې لرو، هغه هم 3 شل ورځې کولی شو چې نوو ځوانانو ته چانس ورکړو تر څو هغوی ښه شي او غټې لوبې دي، فشار لوبې دي، هغې کې ښه وځلیږي او آینده دپاره ښه شي. مخکې هم مونږ لوبې ښې کړي دي پاکستان سره، ریکارډ هم ښه دی، خو بیا هم هغه په آخر کې لوبې ګټل مونږ نه همیش پاتې شوي. کوشش به هم دای خواریم کړی، محنت کړی، نو انشاءالله کوشش به هم دای چې سوانۍ لوبه کې ښه وځلیږو. ګټل بایلل جدا خبر ده، خو زمونږ په وس کې چې څه دي هارډ ورک دی، محنت دی، خواري ده او 100% افرټ کول دي په ګراوند کې. نو انشاءالله ټوله لوبډله آماده ده. با وجود تقابل دو تیم در سالهای اخیر این بازی هرگز تکراری نشده و از حساسیت‌های آن کاسته نشده است. بازی که گاهی حاشیه‌های بزرگ و در سطح جهانی داشته. هواداران ورزش و طرفداران کرکت هر وقت به یاد بازی‌های افغانستان و پاکستان می‌افتند، قطعاً آن صحنه‌ای را که آصف علی بازیکن پاکستانی با فرید ملک بازیکن افغان درگیر شد به یاد می‌آورند.
صحنه‌ای که ناشی از حساسیت زیاد حاکم بر بازی‌های این دو تیم است. پاکستان در کرکت دنیا نام بزرگی است و حالا افغانستان نیز کم کم برای خودش در بین تیم‌های درجه یک دنیا جا باز کرده. تیمی که دیگر برای هیچ کشوری حریف از پیش باخته و آسان نبوده و توانسته است احترام و توجه دنیا را به خودش جلب کند. ثبات مدیریت، برنامه‌ریزی درست و راه یافتن بازیکنان جوان به لیگ‌های معتبر جهانی هر روز بیش از دیروز می‌تواند موجب ارتقای سطح کیفی و کمی کرکت افغانستان شده و تیم ملی این کشور را به موفقیت نزدیک کند. مسابقه کرکت افغانستان و پاکستان حتی اگر دوستانه باشد باز هم حساسیت زیادی برای مردم دارد. بازی که هر روز بهتر و بزرگتر از گذشته برگزار می شود. من مهدی کاظمی هستم و مهمانان من در بحث امشب وادی رقابت احمد فرهاد فدایی از ویرجینیا، ابراهیم مومند از برلین و امید یوسفزی از کابل که هر سه بزرگوارمان کارشناسان کرکت هستند که در این بحث آمدن و من خیلی تشکری میکنم از هر سه مهمان ما که در بحث امشب حاضر شدن. آقای فدایی با شما میخوایم آغاز کنیم. تا دقایق دیگر تقریبا چیزی در حدود 20 دقیقه تا 25 دقیقه دیگر تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان به مسافه هم میرن. اول نظر شما را میخوایم در مورد این بازی داشته باشیم. سلام جناب کاظمی صاحب به شما و جناب مومند صاحب و جناب یوسفزی صاحب و همه بیننده های محترم شما و ماه مبارک رمضان به همگی تبریک میگم. همانطور که شما بسیار خوب خلاصه کردین همه موضوعات در پوشش خبری خود بسیار مقبول راه کردین. افغانستان پاکستان دو تیم های مبادل شده هستند که به یک رقابت های بسیار جدی در آینده ها قرار است اینا مبادل شود و هر قدر که رقابت بیشتر باشه به خاطر رشد بازی، به خاطر کشش بیننده های بیشتر بهتر هست. پس من فکر میکنم که بازی امروز هم یکی از بازی های بسیار جالب خواهد بود. همیشه افغانستان با پاکستان بازی های بسیار نزدیک داشته، متاسفانه که ما هنوز هم نتونستیم که بازی را ببینیم. امید داریم که در این سریز بالاخره همین مشکل رفع شود و یک بار ما راه برد را در مقابل تیم پاکستان بیافیم و انشالله در آینده ها همچنین شاهد پیروزی های بیشتر باشیم. امکان پیروزی ما هست آقای فدایی؟ ما باور دارم که انشالله میتونیم ببریم، به خاطری که گراوند از ماست، ما میزبان هستیم و هر تیمی که میزبان میباشه میتونه که پیچ را برابر میل خود آماده بسازه. افغانستان در بخش توپ زنی بالارای بسیار خوب داره، در ضمن بتمنای بسیار خوب داره. پس یکی از امتیازهایی که ما حداقل در این مسابقات به خاطر که ما میزبان هستیم داریم این هست که ما پیچ را برابر میل خود و بر اساس قوت خود بتونیم آماده بکنیم. دیگه امید داریم که حداقل از این امتیاز و همچنین ای که بازیکنان ما در سطح جهان بازی میکنن و در فرم خوب هستن انشالله که میتونیم ببریم و امیدوار هستم که تیم ملی کرکت افغانستان برنده سریز بازی با پاکستان باشه. آقای مومند، تیم ملی پاکستان با چند تغییر پا بر رقابت امروز با افغانستان خواهد گذاشت. بازیکنانی مثل بابر اعظم، فخر زمان و شاهینشاه افریدی در ترکیب تیم قرار ندارند و بازیکنان جدید آمدن و میخوایم نظر شما را در مورد ترکیب تیم ملی پاکستان داشته باشم و ای که شرایطشون برای بازی امشب با افغانستان چگونه است. ډېر مننه کاظمي صاحب، ستاسو د تلویزیون له لارې ټولو اوریدونکو ته سلامونه، مېلمنو ته هم سلامونه. یقینا د پاکستان لوبډله څلور پنځه داسې لوبغاړي ورسره نشته چې هغه په یوازې ځان باندې میچونه ګټلي دي، بابر، فخر، رضوان، حارث او شاهینشاه. نو افغان لوبډلې ته یو پلس پوینټ دی. افغان لوبډله کولی شي چې د دغه لوبغاړو نشتون ځان لپاره داسې وښایي چې د دغه لوبغاړو نشتون کې موږ کولی شو چې پاکستان مات کړو. خو شارجه میدان وړوکی میدان دی. ما چې کوم اپډیټ اوس ترلاسه کړل، پاکستان ټاس ګټلی دی بیټینګ کې، او تاسو ته پته ده چې په شارجه کې ټاس ګټل او بیټینګ کول سټیټس داسې ښیي چې په 9 وروستیو لوبو کې 11 لوبې هغه ټیم ګټلي دي چې لومړی بیټینګ کړی دی. خو بیا هم لوبه لا مخ باندې پرته ده. ډېر ښه ډبره لوبه ده، یو سایډ ته ښه ډبره بل سایډ ته لوبه ده. نو زه خپله شخصا لکه څنګه چې د استرالیا او د انګلستان لوبې، د هند او پاکستان لوبې، د افغانستان لوبې هم پاکستان سره همدغه بڼه اوس خپله کړې ده. ډېر کافي اکسایټ منټ وي، احساسات پکې ډېر زیات وي او موږ چې کله هم بېړلې ده کافی ښه کرکټ موږ کړی دی پاکستان سره همیشه. مومند در مورد ترکیب پاکستان اگر اول صحبت کنیم باز روی مسائل میایم. ترکیب پاکستان امروز تغییرات زیادی را داشته، 3-4 بازیکن تازه را آورده. فکر می‌کنیم این 3-4 بازیکن هم از لیگ برتر کرکت پاکستان که به
پایان رسید، انتخاب شدن. یک تعدادی هم از لیگ داخلی کرکت پاکستان انتخاب شدن و به اردوی تیم ملیشون اضافه شدن. در مورد تیم پاکستان چی می‌دانیم آقای مومن؟ پاکستان چې وخت کار کړی دی، یو دا چې کوم لوبغاړي دوی راولي یا ول به چانس ورکړي، لکه نن د لوبي نو وړاندې داسې ډېر فدایي صاحب او موږ بل ملګری د دې شاهدان دي چې په نړۍ کې داسې د ټاس په وخت کې یو لس لوبغاړي انتخابي، خو پاکستان د ټاس نه وړاندې خپل یو لس لوبغاړي اعلان کړل. د خپل یو کانفیډنس ورکول دي، دا یو ټکټیک دی چې دوی وازمایي چې څلور لوبغاړو ته احسان الله، زمان خان ته او دغه راز د دوی چې کوم اوپنر دی ایوب سایم او طاهر ته، دوی څلور وړو ته چانس دی ورکړی دی. ځوان لوبډله د خو دواړه څلور وړو لوبغاړي چې دوی کوم انتخاب کړی دی د پاکستان سپر لیګ څخه دوی په خفوام کې دي، نو بهترینه دوی ولس لوبغاړي دي. دوی سره کوم آل راونډر دی، اماد وسیم سپین آل راونډر دی، فهیم اشرف فاست بالینګ آل راونډر دی، د دوی کپتان په خپل شاداب په ډېر خفوام کې دی. نو که زما نظر غواړي بهترینه یو بیلنس سکواډ د پاکستان د دې لوبې لپاره. سپین بالینګ کې د افغانستان اړه قوي دی ورماني، خو په فاست بالینګ کې د پاکستان او بیا اوپننګ کې چې دوی کوم حارث په نوم باندې حالت لري او وستیک سایم ایوب راغلی دی، لیفت رائټ کمبینیشن چې دوی کوم جوړ کړی دی، نو بیلنس سکواډ دی د نړۍ سالي لپاره. بله، تشکر جناب آقای مومن. آقای یوسفزی، آقای مومن در مورد ترکیب تیم پاکستان صحبت کردن. در ترکیب تیم ملی افغانستان هم ما دو سه بازیکن تازه داریم فکر می‌کنم. صدیق عطل یک از اون بازیکن است. اگر من اشتباه می‌کنم لطفاً من اصلاح کنم. سایر بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان تغییر نکردن. یعنی در 10 سال 15 سال اخیر ما کمترین تغییر را در تیم ملی کرکت افغانستان داشتیم. چون پاکستان هم تغییرات داشته، بازیکن جوانش آمدن در ترکیب اضافه کردن تا برای مسابقات مهمتر آماده شوند. بهتر نبود که تیم ملی کرکت افغانستان هم یک مقداری جوانگرایی میکرد در ترکیب تیمشون تا ما میتونستیم در مسابقات مهم، ما امسال مسابقات جام جهانی 50 آوره را فکر میکنم در پیش روی داریم، بازیکنان جوان ما میتونستیم تست کنیم در این مسابقات. په لومړی سر کې کاظمي صاحب تاسو ته سلامونه، مومن صاحب ته او فدایي صاحب ته او د ټلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه. مخکې له هر څه چې نور بحث ته راشو، تاسو پوښتنه د فدایي صاحب څخه وکړله چې آیا افغانستان د دې چانس لري چې نن پاکستان ته ماته ورکړي. که زما شخصي نظر په دې اړه وغواړئ نو زه وایم چې دا تر ټولو مناسب ترین وخت دی چې موږ پاکستان ته په دې سریز کې ماته ورکړو. را به شو ستاسو د پوښتنې په ځواب کاظمي صاحب، بدون له شکه تاسو یادونه وکړه چې په دې وروستیو لسو کلونو کې کوم لوبغاړي چې دي، مثلا میرویس اشرف، نبی او ځینې نور لوبغاړي، ځینې تغییرات شته دی په لوبډله کې. اوس موږ وګورو عظمت الله عمرزی، نجیب الله زدران، سید یو له پخوانیو لوبغاړو څخه دی. اوسنیو لوبغاړو کې فضل حق فاروقي، مجیب، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، دغه نوي لوبغاړي دي چې بورډ ورته یو څه زمینه سازي کړې ده، یو څه د دوی خپل هغه زیار او کوښښ هم و. بالاخره دوی د ملي لوبډلې ترکیب ته راغلي دي او په هغه فکس یا اصلي ترکیب کې دوی لوبیږي. نو دلته نن نوي لوبغاړو ته هم تر یو حده پورې ځای ورکړل شوی دی، چون دغه سیریز د افغانستان لپاره ډیر زیات مهم سیریز دی. پاکستان په وړاندې همیشه زموږ لوبې ډیرې حساسې لوبې وي، حتی که هغه دوستانه لوبې وي، هر رقم لوبې چې وي دا د افغانستان لپاره ډیرې زیاتې حساسې دي، خصوصا د افغانستان د کرکټ مینوال لپاره. نو په دې اساس باندې د افغانستان کرکټ بورډ زه فکر کوم تر یو حده پورې احتیاط څخه هم کار اخیستی دی چې خدای ناخواسته 3 پرلپسې لوبې موږ ونه بایلو یا 2 لوبې یا دغسې احتیاط څخه هم کار اخیستی دی تر یو حده پورې. او له بلې خوا بیا ځینې لوبغاړو ته هم چانس ورکړی، مثلا صدیق قتل ته تاسو خپل هم یادونه وکړه، کاظمي سیدي تر څنګ نور احمد لکنوال دی، عظمت عمرزی دی، کریم صدیق او دغسې ځوان لوبغاړي دي چې دوی په لوبډله کې د سینیر لوبغاړو ترڅنګ په ډریسینګ روم کې چې کوم ایکسپیرینس چینج کوي، مطمئنه چې دوی لپاره به ډیره ګټور وي. نو زه تر یو حده پورې فکر کوم چې دغه ځوانو لوبغاړو حد اقل راوستل دي سکواډ ته به دا به د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه وي، او خصوصا د شلوریز فارمټ لپاره دوی به زده کړه وکړي، چون دلته شرایط ډیر زیات حساس دي. کاظمي صاحب، د شرایطو د حساسوالي په اساس باندې په کار ده چې ډیر ریسک هم وانه خیستل شي. مثلا که دا د امارات پر وړاندې لوبې وي، که دا د بلې کوم لوبډلې پر وړاندې لوبې وي، نو هلته په کار وه چې ځوان لوبغاړي مکمل 80 سلنه لوبډله باید نوی شوی وي، خو دلته حساسیت د لوبې ډیر زیات دی. کاظمي صاحب، په دې اساس باندې بورډ هم فکر کوم ډیر زیات ریسک نه دی اخیستی، ځینې هغه تکړه لوبغاړو ته یې ځای ورکړی دی. هغې څخه ښه بیلګه موږ یادولی شو، عظمت عمرزی دی، نور احمد لکنوال دی، صدیق قتل دی و ابراهیم زدران، گربز و دغسې نور لوبغاړي. بله، تشکر آقای یوسفزی. چون تیم ملی زیر 19 سال افغانستان هم در مسابقات 3 جانبه امارات متحده عربی شرکت کردن. بازیاش که من دیدم، شما حتما دیدین،
ما چهرهای خیلی خوبی را داریم در تیم زیر 19 سال افغانستان هم که میتونن در آینده ما از اونها استفاده کنیم. در سوی دیگر هم تیم ملی پاکستان چهرهای تازه و جوان خود آوردن. آقای فدایی، دو کشور افغانستان و پاکستان در طول سالهای اخیر مشکلات زیادی را با هم داشتن، مشکلات سیاسی داشتن، اقتصادی داشتن و خیلی مسائل دیگر هم که از که این مشکلات را و این درگیری ها را به زمین کرکت هم رسانده. درگیری های آصف علی بازیکن پاکستان را با فرید ملک شما حتما در جریانش هستین و حرکت هایی که او بعد از هر دوشی که به دست می آورد یا هر نمره‌ای که میگرفت حرکت‌های جالبی نبود، حرکت‌های تحریک‌آمیزی بود که این نشان میده که این حساسیت‌ها و مشکلات سیاسی و در زمین کرکت هم وارد شده. شما با مقوله‌ای به عنوان دیپلماسی کرکت چقدر باور دارین؟ چون کرکت تنها میدانی است که هندوستان و پاکستان و افغانستان و حتی بنگلادش از این میدان میتونن برای فریادهای فروخورده سیاسیشون استفاده کنند. دید من همیشه به طرف بازی ها فقط بروی بازی ها متمرکز بوده. من فکر میکنم که هر دو تیم بازی های بسیار پرهیجان را به تماشاچیان خود به تماشا گذاشت. دقیقاً همین حرکت ها یک مقدار حساسیت بر تماشاگر کرکت بیشتر کرده آقای فدایی. من فکر میکنم به خاطر رشد کرکت بهتر هست، به خاطر که هر قدر ما بیننده های بیشتر داشته باشیم همون قدر کرکت ما رشد میکنه. جناب یوسفزی صاحب قبل اشاره به ترکیب تیم ملی کردن، تا جایی که من اطلاع یافتم راجع به ترکیب 11 بازیکن که امروز بازی میکنه، من فکر میکنم افغانستان یک ترکیب بسیار مناسب در نظر گرفته. مثلا نوین الحق در ترکیب خود داره امروز همراه با فضل حق فاروقی، مثلا شاید در آغاز بازی ها رحمان الله گروز همراه با ابراهیم زدران باشه، شاید بعد از او به کریم جنت فرصت بده که او بازی بکنه و در مقابل امارات ما دیدیم که بازی های بسیار خوب داشت. همچنان گلبدین نایب یکی از بازیکن‌های با تجربه افغانستان هستند که شامل اسکواد 11 بازیکن‌های امروز هستند و مجیب زدران و همچنان راشد خان و محمد نبی و اسمت الله عمرزی. پس به نظر من افغانستان یک ترکیب بسیار مناسب به خاطر بازی امروز خود انتخاب کرده، با وصفی که جوانان را همچنان شامل تعداد از بازیکنان ساختن که در مسابقات بعدی مثل سیتی قتل برشان فرصت بده و همچنان از شما از اندر 19 یاد کردین، مثلا ابراهیم زدران از اندر 19 آمد، رحمان الله گربز از اندر 19 آمد، فضل حق فاروقی از اندر 19 آمد. به همین رقم ما اگر ببینیم بازی نوین الحق مثلا از اندر 19 آمد، کاپیتان تیم اندر 19 بود که پاکستان شکست داده ما در مسابقات اندر 19 با پاکستان. پس ما یک ترکیب خوب امروز داریم و من فکر میکنم که هر قدر هیجان بیشتر باشه، هر قدر تماشاچی بیشتر باشه و همانطور که مومند صاحب و یوسفزی صاحب به اشاره کردن که ما به یک رقابت جدید مبدل شدیم، مثل که هند و پاکستان است، مثل که استرالیا و انگلستان است. حالا تیم کرکت ما حساب میکنم بعد از این ما تیم های خوب کرکت دنیا را داریم. بله ما یکی از تیم بسیار خوب با کرکت داریم فضل خداست و بالخصوص با پاکستان ما با یک صفحه جدید رقابت‌های کرکت بین افغانستان و پاکستان قرار است که داخل شویم و شاهد رقابت‌های جدی‌تر در آینده ها باشیم. و آقای مومند ما تا هنوز 8 بازی با پاکستان کردیم که 7 تاشو باختیم، یک پیروزی هم که داشتیم فکر می‌کنم یک بازی دوستانه بوده که ما در اون مسابقه پیروز شدیم. چه باید کرد و کرکت بورد افغانستان با چه برنامه‌ای را داشته باشه؟ برنامه‌های کرکت بورد افغانستان ما همیشه وقت تحسین کردیم. کارهای رسانه‌ای و مطبوعاتی که اونها انجام میدن بسیار خوب است. ما رسانه‌ها میتونیم به ویدیوهای کرکت بورد دسترسی داشته باشیم، مصاحبه‌های مربیان و بازیکنان رو پخش می‌کنند، تمرینات تیم‌هاشون رو پخش می‌کنند و ما رسانه‌ها میتونیم اونها رو پوشش بدیم و در کنار تیم ملی کرکت افغانستان قرار بگیریم. چه باید کرد که در آینده ما بتونیم حریف قدرتری برای تیم‌های مثل پاکستان، هندوستان و استرالیا و انگلستان باشه؟ از ما پنمانی افغان لوبډله چې کوم مشکلات لري باید په مشکلاتو باندې کار وکړي. بدبختي را زموږ د هر کرکټ بورډ مشر راتګ سره د هر کپتان راتګ سره یو نوی فیز یو نوی پړاو شروع کیږي او دغه وجه نه موږ هغه پریپریشن سر نه نیسي. اوس تاسو د راشد خبره ته وکړئ چې پرون کانفرنس کې د خبرې کړې دي د پلان هم دا دی چې تقریبا یو وخت ځان وسته دی چې زمونږ ورلد کپ ایم او هدف دی، یعنی دغه سیریز موږ ته دومره دغه نه دی. کوشش وکړو پاکستان هغه را سترونګ هغه قوي نه دی خو موږ به کوشش کوو چې ښه پرفارمنس وکړو. یعنی د هدف هغه راتلونکي نړیوال جام دی. معلومه ده چې تر نړیوال جام بیا په افغان کرکټ بورډ کې او په دغه ډله کې د کپتان په برخه کې بیا څه کیږي. نو کټیم ته وګورو په ټیم کې تقریبا د صدیق قتل نه بغیر هیڅ ځوان لوبغاړی شته نه دی چې سړی وي چې ځوان، یعنی ځوان په دې معنی چې د پاکستان لوبغاړي موږ ځوانان یاد کو بالکل ځوانان دي، بل موږ ډومېسټک کرکټ نه لرو. موږ شپږیزه کال په کال شپږیزه کیږي دا هغه شپږیزه نه موږ داسې کوم لوبغاړي پلاس باندې لرو. په هغه وخت کې موږ با تازگی هم لیگ درجه که وزیر محمد اکبر خان به پایان رسید. هغه 500 ورځې کرکټ ته هغه ته دومره افغان کرکټ بورډ او سلیکشن کمیټه دومره اهمیت ورکړي. په کار ده چې
دغه شپږیزه غازی امان الله خان کپ او فرست کلاس دا دومره معیاري شي د دومره ښه شي چې موږ دغه نه ټیسټ لوبډلې ته ون ډے لوبډلې ته او شلوړیزه لوبډلې ته چانس ورکوو زیاتره زمونږ لوبډل ته چې کوم لوبغاړي راځي هغه زیاتره د انډر 19 لیول راځي ځکه انډر 19 لیول کم تر کمه یو نړیوال جام شاته پریخي نو افغان کرکټ بورډ چې په خپل ډومېسټک ته دومره توجه نه کوي د نه د معیاري کېدو په اړه توجه کوي او نه هم په لوبډله کې د لوبغاړو د چانس ورکولو په اړه باندې نو زما په اړه باندې چې بیا لوبغاړي مې وسکیږي پاکستان چې کوم لوبغاړي ورکوي د دنیا نور هیوادونو چې کوم لوبغاړي ورکوي د افغانستان هغه لوبغاړي نشي ورکولی دغه نړۍ سره کې چې د قتل چې تا راوسته دی چې د قتل چانس ورکړی دی په کار او حتما باید نړۍ سره کې چې د قتل ازمایل شوی وي ځکه د دې نه بهترینه چانس د استعداد خودل لپاره نه زموږ کنډیشن زمونږ برابر دی وکټ زمونږ هوسټینګ مونږ یو پرسنټ کې سره سینر لوبغاړي شته دی راشد نبی نور لوبغاړي شته دی نو چې د قتل په انکلوژن باندې دغه په یو ځای کېدو باندې ټیم سره دومره فرق نه پرېږدي دغه ازمایل شوی نو بهترینه چانس وي یوازې چکر ورکول چې موږ دا ګورو چې شپږ کاله وو کاله یو لوبغاړی کېږي چې وو سالم نه لیکړي نو په کار د چې کوم لوبغاړی موږ راولو د پاکستان غوندې نور هیوادونو غوندې چانس ورکو هغه بیک کو آقای مومند بسیار زیاد تشکر قرعه بازی را همکاران میگه پاکستان برده و تصمیم گرفته که توپزنی کنن آقای یوسفزی وقتی که پاکستان میخواد توپزنی کنه بهترین تصمیمی که تیم افغانستان باید بگیره راشد خان باید بگیره جاناتان ترود باید بگیره کدام تصمیم است من سوالات زیادی دارم سوالات زیادی که خارج از این بازی بود که من آماده کرده بودم چون همکارانم میگه بازی شروع شده و قرعه را پاکستان برده و تصمیم گرفته توپزنی کنه بیاین روی بحث 6 دقیقه آخر برنامه رو روی بحث خود بازی ببریم آقای یوسفزی مهربانی خب ډیره مننه کو کاظمي صاحب ګوري د افغانستان لوبډلې پچه بایللې ده کله چې تاسو پچه بایللې نو د لوبي شپېته سلنه هغه د ګټلو چانس زی تاسو سیالي لوبډلې ته ځکه هغه کنډیشن ګوري چې د غمزکه ډګر د کم څه لپاره مساعد دی هغه برخه چې د دې سترونګ برخه وي هغه انتخابوي نن د لومړي بیټینګ لپاره ډګر لګ آماده و بل اخره پاکستان د پچه په ګټلو سره ځان ته دغه د توپوهنې برخه وټاکله او په دې کې طبعا دوی لپاره ګټه ده د افغانستان لوبډله هم تر یو حده پورې ښایسته لوبډله اعلان شوې نن ابراهیم زدران په لوبډله کې ګربز دی ګلبدین نایب نجیب الله زدران کریم جنت نبی عمرزی راشد مجیب فضل حق فاروقی او نوین الحق دی دا زما په نظر یو بهترینه سکواډ دی زه ډیر احترام مومن صاحب ته لرم همداسې فدایي صاحب ته مومن صاحب زما په نظر که نن سیدي قتل لوبول شوی وی یو ډول به ریسک وي ځکه راشد خان مخکې د دغه لوبې نه په مطبوعاتي کنفرانس کې یادونه وکړله چې شلوریز فارمټ حداقل د یو لوبغاړي دوه لوبغاړي لوبه ده او کله مثلا چې یو لوبغاړی کارکردګي صحیح نه کوي او لږ زره ضعف لري یا منډې ډېرې ورکوي یا په ښه پوزیشن باندې منډې نه کوي یو ضعف پکې راڅرګندېږي نو هغه ټوله لوبه ورسره تغییرېږي نو زه فکر کوم چې بورډ دغه ریسک نه دی تشکر بسیار زیاد امیدوار هستم در ابتدای ماه مبارک رمضان تیم ملی کرکت افغانستان یک لبخند بیاره بر لبان طرفداران کرکت در افغانستان آقای فدایی ورزشگاه شارجه ورزشگاهی است که کرکت بازان افغانستان خوب آشنایش هستند و در یک میدان بازی کردن بارها و بارها بازی کردن چقدر مهم است انتخاب زمین انتخاب پیچ یا انتخاب همون شرایطی که در داخل زمین است برای که کرکت بازان افغانستان بتانن نتیجه دلخواه مردم افغانستان رو بگیرن ببینین یوسفزی صاحب به خدمت شما گفتن که بردن قرعه و باختن قرعه یکی از بخش‌های بسیار مهم کرکت مبدل شده است متاسفانه و هر تیمی که قرعه شرایط میبینه و باز انتخاب میکنه پاکستان انتخاب توپزنی را کرده با ای که پاکستان همچنان در کنفرانس مطبوعاتی خود گفته بود که افغانستان در بخش بیتینگ ضعیف است در توپزنی ضعیف است نسبت به بالینگ دیگه اینا خواستن که استرنگث یا قوت افغانستان در اول اینا به حساب مهار کرده باشن که بگذاریم که ما اول بیتینگ بکنیم سکور بر در این شرایط کدام بازیکن بیشتر میتونه نتیجه بتن در ابتدای بازی توقع این هست که بازیکنای ما رحمان الله گربز خوب بازی بکنه به خاطر که فرم خوب داره ابراهیم زدران یکی از بهترین بازیکنای ما مبدل شده است بسیار بازی را مقبول تا آخر پیش میبره که ما به اون نیاز داریم نجیب الله زدران میتونه که هدفی که هر قدر باشه با بودنش در اونجا همچنان کریم جنت
البته سهم مقبول را بازی بکنه و بیشتر حال توقع ما سر بالارای ما هست. امید داریم که راشد خان همراه با محمد نبی و بالخصوص در اوایل فضل حق فاروقی که عادت شده که در اولین اوور با بالی که به دو طرف سوینگ میکنه یک بازیکن صحنه برداره و نقطه مثبتی که ما داریم مثل که مومن صاحب اشاره کردن که بازیکنای جدید وارد تیم ملی پاکستان شدن. خوب بازی کردن در لیگ کشور خود یک حساب هست ولی بله دقیقاً مثال دیگه است. دیگه امید داریم که فشار سر اونا اگر بیشتر باشه و زود بازیکنایشان اوت شود هدف کم تعیین شود و افغانستان رو بتونه که خوبتر انشالله تعقیب بکنن. جناب مومن صاحب، نقش راشد خان و محمد نبی در بازی امروز و دو بازی بعدی چقدر تاثیرگذار است روی نتیجه گرفتن تیم ملی کرکټ افغانستان؟ بالکل نبی سینر لوبغاړی دی، نبی راته بیرته راشد ته هم مورال ورکوي. خو زما په اند باندې ټیم کې یو بیټسمین کم دی، د یو آلراونډر په ځای باندې باید یو بیټسمین په دې ټیم کې اضافه شوی وي، ځکه همدغه لوبغاړو شتون کې موږ پاکستان نه ماتې خوړلې دي او دوی کارکردګي نه کړې. دغه کارکردګي د عربي اماراتو په وړاندې معلومه شوه چې درې واړه آلراونډران موږ لوبولي دي. نو زمونږ سټرنټ صحیح ده چې بالینګ دی، خو کافي موږ بالینګ اپشنز لرو. نبی تعالی په دغه وکټ باندې څلور اوور کوي، مجيب تعالی څلور اوور کوي، راشد تعالی څلور اوور کوي، نوین او فضل حق تعالی څلور اوورونه کوي. نو دغه درې فاست بالرانو آلراونډران چې کوم دي کریم، عظمت او ګلبدین د دوی رول بیت شي شو. نو په کار وشي موږ ریسپانسیبিলিټي په خپل لوبغاړو باندې واچو چې کوم بیټسمن موږ د بیټینګ لپاره په ټیم کې اخلي سي باندې هغه موږ د بیټینګ کار وکړو. اوس خو آلراونډر په توګه باندې ټیم کې تاسو شامل کړی دی. د دوی رزلټ تاسو په دې 10 کالو کې وګورئ، 15 کالو کې، 16 کالو کې، 2 کالو کې، یو کال کې چې دوی ټیم لرغلي دي د کوم میچ افغانستان نه ګټل دي. نو په کار د چې موږ جرأت سره سلیکشن وکړو، نمونه پسې لاړ نشو. بدبختی را زموږ کرکټ او سلیکشن نمونه پسې سي او کله چې نوم پسې لاړ شي نو خامخا رزلټ تاسو بیا وګورئ. مومن ما 30 ثانیه وقت داریم. مشکل د بیټینګ ما 30 ثانیه وقت داریم. هر سه بزرگوار امروز میبریم یا میبازیم؟ آقای مومند انشالله میبریم. یوسف زئی صاحب شما 30 ثانیه صحبت کنید. یوسف زئی صاحب چون آخرین نوبت به شما میرسه، اول بذارید آقای فدایی یک نتیجه بازی رو بگن. آقای فدایی امید داریم که ببریم. ملاحظات هست مثل که مومن صاحب گفتن شاید یک بازیکن کم و زیاد بهتر میشد ولی انشالله افغانستان میبره. 30 ثانیه شما رو آقای فدایی گرفتن. آقای یوسف زئی نتیجه بازی انشالله بهترین زمان برای برد افغانستان در مقابل پاکستان. من ممنون و سپاسگزار هستم از آقای فدایی، آقای مومند و آقای یوسف زئی، هر سه کارشناس عزیز کرکت که در این برنامه با ما همراه بودن. امیدوار هستم تیم ملی کرکت افغانستان امشب اولین بازی سریز 20 آوره را از پاکستان ببره و دو بازی دیگر هم پیروز شود تا قالینچه دستبافت افغانستان که جامی مسابقات را به خانه ببره. وقت شما خوش، خدا نگهدار.